السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ. ملګرو لایو ته رالو ستاسو دپاره چې را ملګرو سره ګپ شپ ولګوو او د خپلو انډیوالانو دوستانو د حال احوال تپوس وکړو چې یاره څنګه دي څنګه نه دي، ځکه چې ورځې وشو چې لایو ته نه راغلي وو، چې لایو ته راشو چې ملګرو سره ګپ شپ ولګوو او د حال احوال هغې سره واخلو چې یاره ملګري دوستان انډیوالان څنګه دي، غټ واړه زاړه یاران دوستان انډیوالان ځوانان. نو بس یخني ده، یخني موسم دی، لږ شان ځان ګرم ساتئ او بس د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ځکه چې بارانونه نشته دی، اوس یې خشک غوندې موسم دی، یخني ډېره زیاته ده. او د هغې نه علاوه چې یخنۍ نه علاوه دا ده چې بارانونه نشته دی، بیماریان ډېرې زیاتې دي، نو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. او اول ځان دی وایي بیا جهان دی، که نه مونږ خو داسې دی چې مونږ تاسو ټول داسې یو چې اول جهان پسې منډې وو، بیا وروسته ځان پسې منډې وو. نو اول ځان دی او بیا جهان دی، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي، لانجې کونجې او ژوند دی بس دا پکې راځي. خو یخنۍ موسم دی او خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او دغه یخنۍ موسم کې خپل ځان ګرم ساتئ او لږ شانه د غوړو مړو نه لږ شانه د مرچکو نه داسې خوراکونه چې هغه تاسو له بدېږي یاره، نو د هغې نه لږ پرهېز وکړئ، ځکه چې معمولي پرهېز